چې انسان نه کلم غلطي وشي او ګناه وشي دله فوراً د الله در کې رجوع پکار ده. دې فوراً الله ته رجوع کی په دې ګناه د ستومان شي. ولم یصروا علی ما فعلوا. الله چې کوم د نیکانو خلقو صفت کوي نو هغه دا کوي چې کوم ګناه دې وشي نو په هغې همیشوالی نه کوي، فوراً الله ته رجوع کی، الله نه معافي وغواړي چې الله دا ګناه مې وکړه ما معاف کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د منافق او د مسلمان د ګناه فرق دا دی چې منافق ګناه وکړي نو هغه په ایس بوج نه داسې ده لکه چې په پوزه مچ کېناسته فقال به هکذا او لاسې وړه او مچ والوت مچ کېناست یا کېنناست په دې په چا فرق نه پرېوځي. نو منافق هم دغه مثال دی چې ګناه کوي هېڅ پروا نه ساتي، مچ مثال دی. او د مسلمان د ګناه مثال دا دی لکه چې دی د غر لاندې ناست دی او یریږي چې دا غر را پرېونځي را باندې، د ګناه نه یریږي چې خدای په دې ګناه مې ونه نیسي، ګناه خو مې وکړه او ما پې ونه نیسي. ولې زمانه مخکې ډېر قومونه دي په ګناه رانیولي دي، چا نه دي بیزوګان جوړ کړي دي، چا نه دي خنزیران جوړ کړي دي. نو الله چې ته زما شکل بدل نه کړي، الله ما را ونه نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې زما امت من حیث الامت د هغې شکلونه به خدای نه بدلی. لکه پخوانو قومونو شکلونه یکدم بدل به شو، غون قوم به بیزوګان شو، شادوګان، غون قوم به خنزیران شو. زما امت سره به داسې نه کېږي. البت د عبرت او د نمونې دپاره یو کس نیم کیدی شي، د مسلمان د یرولو دپاره او د عبرت او د نمونې دپاره یو کس نیم کیدی شي. داسې مثالونه ډېر موجود شته دی، خو امت من حیث الامت به داسې نه کېږي. نو ویرېږه چې هسې نه دا ګناه مې وکړه هغه یو زه نشم، د عبرت نمونه زه جوړه نشم. شکل بدلیدل جدا دي، زړه بدلیدل جدا دي. ګناه سره زړه خو د ډېرو خلکو بدل شو. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. الله وایي چې ګناه وکړي د ګناه سره یې په زړه تور داغ پیدا شو. که د ګناه نه وي کړی له باندې به تور داغ نه وي پیدا شوی، تور داغ زنګ چې بیا توبه وباسي سیقل شي هغه زړه پاک شي. او چې توبه ونه باسي او بله ګناه وکړي نو هغه زنګ نور زیات شي. بیا که توبه یې ویسته خو ټیک شوه، که توبه بیا ونه ویسته او بیا ګناه وکړه داغ رو رو زیاتېږي زیاتېږي زیاتېږي. داغ الله پیدا کوي خو د ده د وجې پیدا کوي. که د ګناه نه وي کړی دا داغ به الله نه وي پیدا کړی. لکه یو سړی دی هغه په جامه باندې یو شی وروغورځوي، یو ام یا شلتالو یا بل شی، او په جامه داغ د ده پرېوځي. نو خلک وایي لکه شلتالو داغ جوړ کړه، ده جوړ کړه، ده ولې شلتالو نه ځان نه ساته؟ ام داغ جوړ کړو، ام خو د بوټي نه د پسې نه دی راغلی چې ته ورېږه زه در پسې بوټي نه راکوشم او ځان نه مې پوستکې لرې کړه او ستا د جامې پورې ځان مږم. خو تا به احتیاطي وکړه که نه، تا په دا نو خلک نسبت ام ته کوي، د ام داغ جوړ کړو. ټیک شوه خبره، ظاهر کې ام داغ، حقیقت کې داغ ام نه دی جوړ کړی، دې سړي په خپله ځان نه دی ساتلی. دقه رنګې تا که ګناه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، د دې ګناه د وجې په زړه زنګ راغی. رسول الله وایي خو زنګ خو هلته کې الله بیا پیدا کوي. د ګناه وکړه نو ختم الله علی قلوبهم، رو رو زنګ زیاتېږي زیاتېږي، زړه په ګناه کې پټ شو. نو چې په ګناه کې کله زړه ډوب شو پټ شو بس غرق او تباه شو. بس د ده به بیا نیکو ته نظر نه لګي. بس دی به دین پورې هم ټوکې کوي، دی به پیغمبر پورې هم سپکې وایي، دی به قرآن پورې هم سپکې وایي، دی به شریعت پورې هم سپکې وایي، دی به د خدای احکاماتو پورې هم خنداګانې وکوي. ولې د ده مهر جباریت ولګې، د ده زړه په ګناه کې مکمل غیب دی، مکمل زړه زنګ دی. ده ته به نیکي نیکي نه ښکاري. مړه دا وایي فرسوده خبرې د زړې خبرې دي. مړه دا مولیان خو ټولې زړې خبرې کوي، خو چې قبر ته لاړ شي نو بیا به پته ولګي چې اوهو دا ما څه کړي. یا په دنیا کې رب العالمین راونیسي نو بیا ډېر خلک یو بله خبره هم کوي د ګناه د وجې نه. مونږ ته ډېر دوستان وایي یاره جي زه خو تلاوت هم کوم، یاره صاحب زه خو منځونه هم کوم، زه خو ذکرونه هم کوم، یاره صاحب زه خو صدقې هم ورکوم، بیا پریشان یم، بیا هم په تکلیف کې پروت یم. منځ هم کوم، روجي نیسم، صدقې ورکوم، هر څه کوم، بیا هم په تکلیف کې پروت یم. زه یو مثال وله ورکوم. زه یم چې په کوټه کې ښه اوړی دی، ګرمي ده او یو سړي ایسي لګولی دی، د ایسي یخې یخې هواګانې را روانې دي، دی ورته خوشحاله دی. خو چې دروازې دې کوله وکړه او کړکۍ دې کوله وکړه، وایه د ایسي هغه هواګانې ده باندې بیا لګي نه،
ایسی با الا پا کوٹا کے کار کری چی تا مکمل کوٹا کے کڑکے و دروازے بندی کری سوڑی دیم بندی کری ایسی والا وی لاندی سوڑو باندیم پلاسٹکو لگاو چی پوٹے دا یخ ہوا بار نوزی او گرم ہوا دا بار نہ رازی نو ایسی پا کوٹا کی ایئر کنڈیشن کار کئی یخ ہواگانے در بندی راولی خو کلا و یخ ہواگانے راولی کہ دروازے کڑکے مکمل بندی نو تا خو ٹک دا چی ایسی لگولے دے دا یخو ہواگانو دا خدای دا رحمتونو ولی منظم کے روجیم کے علتا دا گناہ دروازے کو لو دی پجب گناہ کے غیبت درو کنزل سپکے مسلمان تا سپک قتل حرام خوری کے حرام خوراک دا غی دروازم کو لو دا اگر دروازم تا بند نکا دا گناہ حرامم کے اگر دروازہ کھولاو دا دی بند نکلا دا جبی گناہ کے اگر دروازہ دی بند نکلا غم کھولا دا دا قوت گناہ کے سندر پورے اگر دروازم کھولاو دا کلکے دی بند نکلا دا سترگو گناہ کے اگر دروازہ دی بند نکلا دا دل گناہ کے اگر کلکے کھولاو دا نو چی دا گناہونو ٹولے کلکے کھولاو دی نو دا نیکو دا ایئر کنڈیشن یخی وغیرہ تعالی اس پیدے نظر کے دا گناہ کلکے بندے کا دا گناہ دروازے مکمل بندے کا بل مثال بابدر کم جتا سو پوشے دا توبه ته توبه ولې وای توبه رجوع ته وای چې ما د دې ګناه نه رجوع کړه بس بیا به نه کوم اوس یو سړی په یو لاره روان دی او په دې لاره باندې دی زی کم خوا دی لا پنډې ته روان دی د لاره غلطه کړه په موټر وې نیغ لاور ته روان شو هلته چې 110 کیلومتره مزل یو که بورډ لګېدلی چې لاور اوهو ما څه وکړل دا خو ما پنډې ته کوزېدم اسلام آباد ته کوزېدم دا خو زه 12 کیلومتره مخکې رالم خطا شوم پنډې ته لاړم دی به اوس څه کوي که دی هلته ودرېږي په دې کار کېږي نه که دی مخکې ځي دی پنډې ته رسېدی شي نه دی به کله پنډې ته رسېږي چې دی واپس راشي دی ټرن کې واپس راوګرځي نو دی به هغه خپل مقصد ته رسېږي او که نه دی په هغه ځای ولاړ پاتې شو چې نه دلته به ولاړ یم نو دی پنډې ته نه رسېږي او کده قدم نورم ورپسې واغېشتو دی بلاور ته دی پنډې ته نشي راتلی نو که دی ځان پنډې ته رسول غواړي په کومه طریقه واپس کي چې دی واپس شي هغه لاره پرېږدي په کومه لار چې روان شي هغه پرېږدي هغې نه واپس راشي نو دی به پنډې ته ځي دقه رنګې تا نیکي کول ګناه در نه وشوه د ګناه په لاره لاړې اوس د دې نه به څنګه بچ کېږي مقصد ته به کله رسېږي دا چې ګناه باندې ودرېږم نه 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 رجوع به کې واپس کېږي ګناه نه به ټرن هلې واپس یو ټرن چې ورته وایي ګناه نه به مکمل راتاوېږي او نیکو طرف ته متوجه کېږي هله به بچ کېږي مونږ خلک سوچ کې نه یو پراته مونږ یو خوا پیس کو بل خوا زهر پکې چو او مونږ وایي پی خو ماله فایده را نه کړه پی چې خالصي فایده به در کې چې زهر دی واچول تاوان به در کوي نو نیکي به کې خو زهر د ګناه به ورسره نه یو ځای کې او که تا نیکو سره د ګناه زهر یو ځای کړل بیا دا مو چې پریشاني ختمه نه شوه جی بچی پریشانی دا جی دا خد پریشانی دا جی دا رور پریشانی دا جی دا گاونڈی پریشانی دا جی دا بیمارے پریشانی دا جی دا مقدمو پریشانی دا جی بالکل سار گولے ما خام خورم بالکل او ذکرم کوم تلاوتم کوم او نیکیم کوم سیب آغا پے دی پے دلتا دی پاکے زہر ورواچو پایو کہ زہر لرے ککا او سارا باندی لتا زہر لرکول پاسانے در تخیب ایئر کنڈیشن ہوا رازی نیکی کوم او خمالا فیدہ نہ راکی دا گناہ دروازے دی بندے کا کر مونږ نه باندو اوس زما رونو پایو نه چې زهر وباسې نوځي چې ته قابل سیاستدان له ډاکټر له به وړې آب فلټریشن کوي بیا هم ګرانه ده نه وځي د زهر لیکن د نیکو نه ګناه ډېره په اسانه وځي په څه باندې به وځي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو توبو الی الله توبة نصوحا اخلاص سره وی الله معافي غواړم بس چې د اخلاص سره وی رب العالمین معافي غواړم بیا به نه کوم بس زه معافي غواړم الله بیا به نه کوم الله زه معافي غواړم چې اخلاص سره دی اووې او ځان به لږ کم کې چې خدای دا ګناه زما ده غلطي زما ده الله ته ډېر لوی ذات دی خدای ته ما هر وخت رانیولی شي الله بخې که نه بخې ستا در مې نیولی دی بخې که نه بخې ستا در مې نیولی دی بس پی د زهرو نه پاک شو هغه نیکي او منځونه دی د ګناه د زهرو نه څه شو پاک شو الله سوی توبو الی الله توبة نصوحا اخلاص سره توبه وباسه صفا پاکه توبه وباسه داسې نه چې توبه ده بد او چې څوک نه بیا عمله په بد اخلاص سره توبه وباسه زبردست توبه وباسه چې الله آینده به نه کوم دې ته توبة نصوحا وایي نو رب العالمین څه فرمایي الله په قرآن شریف کې فرمایي عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم چې توبه دې وباسله ګناه به درته معاف کړي تو سکے ور سر پا یو سیکنڈ کے در تماف گئی
عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم گناہ بدر تماف کی یا رسم ربانا ذات تی خمونگ دا خدای دا رحم نصر دیر لری تختاو عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم گناہ بدر تماف کی او بیا سوئی ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار گناہ میں در تماف کرا او جنتون بدر کم چی پکی لاند نهرون بیگی دا بندر گناہ ماف کم جنتون ہم در کم نو چو زنب اخصو سباو کم صحابو زمانہ کی و صحابی حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک لراغ یمان گناہ شو دا بعضی سیزونا اللہ پتاغ زمانہ کی دا حضور پاک زمانہ کی عملی تاور کری دی دیولی عملی تاور کری دی اغدا چے سوک دا شریعت احکامات پا مبالغہ اور محمول نکی دا شریعت دا احکاماتونا بالمقصد واندی اولی کچے عملی تاور پریکٹیکلی تاور عملی تاور بعد شیدونا در تاور نو حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ راغ رسول اللہ مبارک تا اللہ رسول ما گناہ کرے رسول اللہ مبارک تا مخدی خواوانا مطلب ایداو چھ توبہ بابا سی دیبا دلتا و تراتو شو اللہ رسول ما گناہ کرے دا وما دا خود حکم جاری کا دے دا توبہ وی الندم توبتن چھ سڑیس تومانے چھ توبہ دا لیکن اور سر سوئی اللہ حکم قیامت کے نشم ٹنگے دے دلتا جاری کا رسول اللہ مبارک دے مخ دے بل طرف تواڑو دے دل تراغے اللہ رسول تا تویم کنا ما دا گناہ کرے دا غٹ گناہ مہربانیو کا دا خدا حکم جاری کا بیاتے مخواڑو مطلب دے کہ دو چے خدا نے ایک بخت گواہ در باندے نشتا اس قاضی لرا لے قاضی خدا تا چل نشی خولے زد توبہ باسا چے خدا دے معاف کی خدا بیام ٹنگ نشو سلورم دراغے اللہ رسول ما گناہ کرے دا دا خدا حکم چالو کا پما ویسا گناہ دے کرے دا یو خدا سلام گناہ کرے دا رسول اللہ مبارک بیا ما حدیث کی ادرؤ الحدود ما استطعتم کوششو کہ چے بچی انسان اگر حقونا چے دا خدای دی دا بندنا و دوئی چے ملا سے بدی گوتے وروڑی نا سیب سما گناہ میں کڑے دا ملا سے کلول مولوڑو دا چل بدی کڑی اللہ رسول اگر سما میں کڑے دا ملا سے بدی دا چل کڑی دا اللہ رسول چے سنگا خاون دخبلی بی بی سر کم چل گئی آغا میں کڑے بس خبر سا سرور دا لپدان قرار ہو او زدی علاج دا قیاو دے کتاب منگ سنگ سارو وعدے شوی سنگ سارو بلکل دا خدا حکم تا تابع دا دل تب مالا سزا میں لوشی مڑ بشب و خیرت کی میرونی سے شیریر گراندے میں دل تب تیرہ بشی رسول اللہ مبارک صحابو تو دے بو دیلتے سنگ سارو چی بوئے تو دی کل سنگ سارو پکانو باندی وشتو دی غریبی امندہ والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوال راغے اغسر یو دا اوخ جاموا اغا جامو چت اکڑاو دے پیواو اغی سر را پریوت او خیرے وطاو کہ لگوی نا پا حضرت عمر پریوتا رضی اللہ تعالی عنہ نوے پلان کیوی تارے خدای داسی کی کتا دا گناہ نوے کڑنن بدمونگ وجود دوی نو شوے نوے دے غریب خو لالا غخپل حق چے کم حد دے دا زنا او کم سزا دا اغورتا ملو شوا دا زنا سزا دے خطرناک دا سخت دا ولی جرم دے خطرناک دے خطرناک چی کم انسان زناو کا جنہ لارا برباد شو شرمے دا جنہ خاندانو شرمے دا جنہ پلار تا خلق پہ غور ورکی رور تے خلق پہ غور ورکی بچو تے ورکی مڑا خواہ زناکاری بچے تا مور خدا چلتے دا غی خور سوک پا نکاح نالی دا غی لور سوک پا نکاح نالی پاک خلق تے دن سا دی پاک دا زناکاری خزنا نو زنا دیر دوی جرم دے حقت خطرناک جرم دے سزا خطرناک دا صداگانی سزا پارے دی کہ دا شیخ سوک سبا نہ کئی سزا چے ہر قانون کی دا جرم سزا شتا کہ دا جرم سزا دی چالا ور نکلا نو بس بیا خو بخطول خلق جرمو نہ کئی دا خو شریعت سزاگانی روستی دی دا اللہ سبانے چے کلا کینسرو لگی نو ڈاکٹر و سرسا کئی ویدہ پریکس اور لاس دا انسان قیمتی شے دی پینزکو تے لری دے پہ کار کئی ویدہ پریکا ودل تک لاس با یو قربان چی خو باقی وجود با بچی دا غلنگی دا جرائم و مسئلہ دا یو کس جرمو کا غطا با سزا ملو شی دتا با سزا ملو شی خو باقی معاشرہ با بچی سبب خلق سوچ کئی چی غلا نکو کرپشن نکو غلا نکو دوکہ نکو سزا نشتا کہ سزا را لقسم پا اللہ عرصہ با ٹک ٹاکی لگوں نے تاسو نگو رہے حکومت تی لگا سختے شروع کی نیب شروع کی کرپشن شروع کی دا کرپشن کی رسم دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا خلق اویری گی سب ہماؤں نہیں سی دا خلق اویری گی سب ہما پا جیل کے وردن نے کی دا خلق غوبلی جوڑی کی ولی ما خو غلا کرے دا سب ہماؤں نہیں سی مجرم لسزا زمونگ پا حکم مسلمان لگا سزا ورکی کنا پا جرم حال تک امریکہ و یورپ چغی وی او مسلمان سزا ورکلا
وی دا ظلم دی دا ظلم دی. په چین کې د کرپشن سزا مرګ دی، مرګ د چین په قانون کې چې چا کرپشن وکړو د سرکار پیسې والا چین والا ورسره څه کوي؟ پاسات یې په پیغامه کوي، ولیې ختم، دا ختم کا، دا کینسر دی، دا یو کرپټ افسر دی دا ملکه چې دا ملک سبا به بیا د ملک خزانه څوک نه لوټي. چین کې دا سزا ده چې پلار به کرپشن وکړي. حج کې یو سړي کرپشن پر اوس کال کړی دی، په چین کې په حج کې حج مسله کې یو سړي کرپشن کړی دی، مړی که سزا یې موت پانسي ولا ورکړه. نو که د چین قانون دا دی، د هندوستان قانون دا دی، د فرانس قانون دا دی، نو هغې ته اسم نشته. خو که شریعت یو سزا تجویز کړه یو جرم دپاره نو دا ظلم دی. بهر کې زمانونو بې د سزا نه کار نه کېږي چې ماشوم ته پته وي چې که زه دا غلطي کوم دا پلار مې وایي دی به د جرم نه ځان ساتي. او چې کله ماشوم ته پته ولګېده چې زه که هر څه کومه نو پلار ماله سزا نه راکوي نو جرم ماشومانو جرم به ختم نه کړي. نو چې کله رسول الله مبارک ته صحابه رالل وایي څه چلم وکړم معاذ سره؟ وایي صاحب بس د الله حکم به جاري کړه. د الله رسوله هغه حضرت عمر ورته لږه خیره وکړه. ولې عمره؟ وایي ما له مخې له راغې او ما په یو اوښ جامه او په هغې مې وویشته وینه را پرېوته نو خیره وکړله. وایي عمره ښه دې ونه کړل، عمره ښه دې ونه کړل. قسم په الله دې ماعز داسې توبه استې وه د الله په دربار کې که د ده دا توبه د ټولې مدینې په خلکو تقسیم شي د ټولو ګناهونه به خدای معاف کړي. داسې توبه استې، توبې سره الله بادشاه دی. دغسې یو ګناه ده نو شو ګواه در باندې نشته، فوراً الله ته سر به سجود شه، یا الله زما توبه ما معاف که معاف که معاف که بیا به نه کوم. د ګوره الله معاف کوي که نه معاف کوي. خو دا شی خو مونږ کې نشته که نه، دا خو صحابه وو که نه، دا خو هغه پاک نفسونه وو چې د رسول الله مبارک سترګې پرې لګېدلې وې. هغه بله چې کومې بیبي سره د هغې توبې ته اوس وګوره، هغه چې کومې بیبي د معاذ رضی الله عنه سره بدنامه وه هغه راله پیغمبر مبارک له وایي د الله رسوله وایي زه هغه ښځه یم چې زه هغه معاذ اسلامي سره ګناه کې زه شریک یم، په ما هم د خدای حکم جاري کړه. ښځه اوس ګواه پې نشته، اسم نو اسم نشته، خو راله یریږي د خدای نه، په ما د خدای حکم جاري کا. دغې وخت کې د هغې په ګېډه ماشوم وي، دې وخت کې تاله موږ سزا نه شو در کولی چې ستا دا ماشوم کله وشي بیا راځه. لاړه چې ماشوم یې پیدا شو راغی وایي دا راله وایي د الله رسوله زما هغه ماشوم پیدا شو الله د خاطره ما باندې د خدای حکم جاري کا، ما جرم کړی دی. وی دې وخت کې دا ماشوم ستا پایو ته محتاج دی چې کله دا ماشوم د دینه پرې شي او لوی شي او بیا ډوډۍ خوري بیا راشه. یا خدای صحابه داسې قوم دی، صحابو کې د خدای یره دومره پرته ده، د آخرت یره دومره پرته ده چې 2 کاله خوشه وشو ماشوم یې غېږ کې نیولی دی را روان کړی دی، ډوډۍ والا لاس کې ورکړې ده او د دواړو جهانو سردار د راغې وی الله رسوله زما ماشوم ما د تینه پرې کړی دی. یو ګوره که نه ما ته حاجت نشته دا ډوډۍ په خپله خوري. نمونه یې راوړه، نمونه په خپله نقشه ورته جوړئ، دا د ډوډۍ په خپله خوري، ما ته ضرورت نشته او مهرباني وکړه په ما د خدای حکم جاري کا. وی ښه دا ماشوم بل چاله ورکړې هغې تربیت کړي چې په دې د خدای حکم جاري دې ده توبه. منګه توبې وباسو، دروازې 15,000 توبې وباسو، 15,010 ګناهونه کړ. دلته توبه هلته ګناه، دلته توبه هلته ګناه، دلته توبه هلته ګناه. دا خو خدای پورې ټوکې ټکالې دي. توبه وباسه، سمه توبه وباسه، په سچه توبه وباسه، داسې توبه وباسه. مالک ابن دینار دی یا سفیان ثوری دی وخت کې مې سړی هیر شو په طواف کې تاویږي او سړی تاویږي طواف کې دیم کوي. هغه سړی وی لبیک اللهم لبیک. یو هغه لبیک دی چې دا کم وخت سړی د عمرې نیت وکړي یا د حج نیت وکړي او لبیک وایي. دغه لبیک خو چې سړی حجر اسود ته مخامخ شي د عمرې لبیک بیا بند شي، بیا به لبیک نه وي. او د حج لبیک چې حج احرام دی وتړو لبیک دی شروع کو نو چې غټ شیطان ورته دا پښتانه وایي جمر عقبه چې هغه ولي نو دغه لبیک بند شي، هغه خو جدا لبیک. او یو اسې سړی ذکر کوي د ذکر په بنیاد وی لبیک الله تا ته حاضر یم، لبیک اللهم لبیک، یا الله زه ستا په در کې حاضر یم. نو دا د ذکر په بنیاد چې سړی وي چې دا یو ذکر دی او الله ته خپله حاضري لګول دي دا هر وخت ویلی شي. نو دی لګیا دی طواف کې تاویږي لبیک لبیک اللهم لبیک. نو دا چې کوم بزرګ ور سره تاویږي دا د کشف خاوند دی، دی یو اواز اوري د باره نه اواز لا 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 تقبل لبیک، ستا دا لبیک نه قبلیږي، لا لبیک مه وایه، نه قبلیږي مه وایه. دی لګیا دی لبیک وایي او هغه دی اواز را دی لا نه قبلیږي. نو دا بزرګ ورته وایي
یا لکه وی ته دا آواز اورې چې تا ته وی لا نه قبلېږي وی او وی کله داسې وی دا خو زه کلکلونه شو چې زه لګیم دا آواز راته کېږي نو بیا سره پاره دا لبیک وی مونږ خو په دې وجه عبادت کوو چې دا به خدای قبول کړي نو چې تا ته بار بار دا آواز راځي چې لا نه قبلوم نه قبلوم نه قبلوم او نه قبلېږي نو هسې ستړی کړې ځان ورته څه وایي وایي قبلول او نه قبلول زما کار نه دی د چا کار دی الله زما کار دغه دی چې دا زه کوم او ما خو ډېره لوی جرم کړی دی ګناه مې کړې ده نو ما وایي چې دا بیت الله د خدای در دی دلته به لاړ شم نو معافي به وغواړم خدای به مې معاف کړي زه خو دلته راغلی یم الله ته تاویږم چې ما به معاف کړي او دلته نه قبلوي نو ما ته بل در وښایه چې هلته لاړ شم پرېږدم خو نه واپس کېږم نه پرېږدم نه بل در ته ما ته وښایه مولانا صاحب چې هلته لاړ شم ما خو دغه در ولید د لرې ځای نه رالم او دلته تاویږم چې الله معاف کا معاف کا لبیک خدای تا ته حاضر ولاړ یم خدای چې څه کوې وکړه ما سره ستا عبادت ته حاضر ولاړ یم قبول کا اوس وی نه قبلوم بل در وښایه چې لاړ شم خو پرېږدم نه ځم خامخا الله معافي ته خامخا غواړم چې دا ټکې وې بیا چې ده وې لبیک دوه ځله اواز راته لبیک لبیک بیا به فرشته ورسره لګیا وه لبیک لبیک بس 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 ستا اړه قبول شو تا اب ځان مایوسه نه که دا الله نه مایوسي دې ونه کړله انه لا یأس من روح الله الا القوم دا خدای د رحمت ده چې څوک ځان مایوس کړي دا ظالم دی که مونږ ډېر هم ګناهګار یو خو مونږ به د الله د رحم نه ځان نه مایوسه کوو مونږ خو محتاج یو که نه الله ته الله خو مونږ ته محتاج نه دی مونږ دا ایمان لرو چې مونږ څه غواړو الله راکولی شي ختمېدو والا نه دی او مونږ دا غواړو چې الله ته پې خوشحالېږم په غوښتو باندې او الله بل در نشته که قبلی که نه قبلی زه درته چغې وم او زه به یو مثال درکړم حافظ ابن قیم رحمه الله دا مثال ورکړی دی هغه وایي د یو نیک سړي حکایت کوي چې په لاره دا نیک سړی ولاړ دی یو ماشوم مور د کوڅې نه راوویسته او دیکې والا ورکړه او دا ماشوم نه مور ته چغې وایي چې ما مه وباسه ما مه وهه او مور لګیا دی سپېړې ورکوي سپېړه د کوڅې نه یې بار وباسي کوڅې نه بار او دې زور لګوي کور ته دننه کېږي او مور ځان نه وشو کو بار یې کو او چې څنګه یې بار کو دا ماشوم نو مور دروازه مور ته بنده کوي رک شه تا ته دویم دا ګناه غلطي مه کوه او ته بیا هم دا غلطي کوې اوس د زما د کوره ته زور یې راوویسته دروازه یې بنده کړه چې بس زما د کور ته نور را نه شي ته چې کوم ځای شپه تېری ته او کوم ځای ډوډۍ خورې بیا کې راده شي دا ماشوم جاړي دروازه وډبوله دروازه خو بنده کړې ده مور دا ماشوم بس روان شو نو د مورې ته نه پرېږدې ځم به نو مورې چې ما نه پرېږدې غلطي مې وکړه معافي خو غواړم خو سره د هغه معافی مې نه پرېږدې زه چېرته مصریتوب به شروع کړم زه چېرته به ګاډي ماډي هغه زمانه کې چې زه ماشومانو خدمت دی هغه به کوم چې دا ماشوم داسې ځي شاته ګوري د کور نه وتل ګران دي که نه چې بیا داسې دي بیا شاته ورو ګوري چې لږ غوندې مخکې لاړ بیا شاته ګوري چې لږ مخکې لاړ واپس راغی نه 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 ځم دا خو مې کت ووهي مور مې ده پې بدي نه ښکارم خو که سبا د بلې ښځې خدمت مې شروع کړو سپېړه راکړه بیا به سي دا بل شان سپېړه دا به بل شاني دا خو دروازه راته بنده کړه بار راووتم خو که پردې خدمت پې کوو سبا هغه راته دروازه بنده کړه بیا به سي به بل شان دروازه بندولي راغې دا ماشوم دروازې له بیا دیکې ورکړې دروازه بنده ده نو دا ماشوم درشل ته سر ولګو جاړي 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 سلګی وایي خوب ورغې وده شو په هغه درشل د پاسه وده شو چې لږ ساعت تېر شو مور راله ګورو چې بچې مسکر ته لاړ چې دروازه یې کلو کړه ویې کتل نو ماشوم په درشل سر لګولی دی وده پروت دی د مور دړه رحم جوش کې راغی که د مور دړه رحم جوش کې راغی او ماشوم یې راوچت کړه ای بچې تا ته خو زه وایم چې دا ګناه مه کوه غلطي مه کوه که نه ای بچې نو ما له د زړه پوخ کړ نو ځکه مې دا وکړل نو راوچت یې که او د سینې پورې هغه د خاورو ماشوم جوخ که او په یو مخ یې ښکولی په بل مخ یې ښکولی په یو مخ یې ښکولی په بل مخ یې ښکولی په یو مخ یې ښکولی په بله مخ ښکولی او جامو نه ترې خاورې ساسي او د سینې پورې جوخ که او کور ته یې دننه که یا ویړه کور ته عالم وی پوه شوم چې که موږ د الله در پرېښود تباه به شو او که د الله در کې د سرو لګو چې الله توبه توبه بل ځای نشته بل در نشته پروردګاره زه چېرته لاړ شمه که ته مې شړې که مې رټې او که ته هر څه راسره کې دا ستا په درشل به مې سر لګولي الله به دې دغسې رانیسي ښکلی به دی بیا الله به دې ځان ته نږدې کوي بیا عسى الله ان یکفر عنکم سیئاتکم ځه معاف مې کړې
دغه مور بچی ته وایي بچې زه چې درشل نه زمانه دې ما معاف کړې خو مور صرف وایي معاف مې کړې الله څه وایي ویدخلکم جنات تجري من تحتها الانهار بیا دله زه میوې هم در کوم باغونه هم در کوم حور هم در کوم او د دنیا خوشحالي هم در کوم. من خلق په توبه پوهېږو نه مونږ خلق توبې مباسو ځان ته د اے سی ایر کنډیشن هم کولاوو او ورسره ګناه هم کوو د ګناه دروازې مونږ کولاو کړې دي مونږ خلق پیم سکو چې طاقت به راکړي او د ګناه زهر هم پکې اچو او توبه رب العالمین ته روباسو توبه به وباسو الله په توبه ډېر زیات خوشحالېږي او بیا د توبې برکت اوهو توبه دومره توبه یوازې دا نه ده چې سړی ګناو کې توبه دی وباسي نه که ګناه دې نه ده کړې بیا وایي استغفر الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لاستغفر الله کل یوم 100 مره زه روزانه د الله نه 100 کرته بخښنه غواړم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هغه الله معصوم پیدا کړی نه مخکې ګناه شته او نه وروسته ګناه شته او 100 کرته روزانه استغفار وایم استغفر الله او بل روایت کې راځي انی لاستغفر الله كل يوم اكثر من 70 مره روزانه د او یو نه زیات د الله ذوالجلال په دربار کې بخښنه غواړم. یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی رسول الله مبارک فرمایي دا حدیث په ابو داود کې دی او د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله مبارک او فرمایل من لزم الاستغفار چې همیشه استغفار وایي مستقل استغفار وایي مستقر نو جعل الله له من كل ضيق مخرجا دا هر تکلیف نه به خدای وساتي تنگش به ولا خدای ختم د هر تکلیف نه به خدای وساتي او تنگش چې څومره د انسان باندې وي تنګې مړه مې تنګ دی کور کې تنګ بچو سره تنګ ښځې سره تنګ ما مور پلار سره تنګ مور پلار بچو سره تکلیف دي تنګ دې نه به خدای وساتي يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا هر غم نه به خدای وباسي غم به ورته خدای لرې کې فراخي به الله راولي کشادګي به رب العالمین راولي ويرزقه من حيث لا يحتسب او د داسې ځای نه به خدای روزي ورکړي چې د په ذهن او په خیال کې به هم نه راځي. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د رسول الله مبارک نه نقل ابو داود کې حدیث ہے نو چې څوک همیشه استغفار وي څونه پیدا شي تکلیف تنگش سختی نه به لرې شي او چې څومره غمونه دي ټینشنونه پریشانې دي دا به ختم شي او یرزقه من حیث لا یحتسب روزي به هغه ځای نه رب العالمین ورکړي چې د په وهم و خیال کې به نه تېري. حسن بصري رحمت الله علیه لوی محدث دی او نیک سړی دی یو سړی ولا راغی وی صاحب بچی مې نشته وی استغفار وایه پر دې حدیث ته معلوم او آیت ته معلوم استغفار وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو ځکه دا یو ټینشن پریشانی ده او رسول الله مبارک فرمایي چې استغفار به پریشانی ختمېږي. بل سړی راغی وی غریب یم قرضدار په استغفار وایه بل سړی راغی وی صاحب زمونږ علاقه کې باران بند باران نه کېږي په استغفار وایه بل سړی راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي هر سړی راپسې خبرې کوي بې عزتي مې کوي په استغفار وایه خو چې یو څوک راتلل استغفار نو یو شاګرد ورته وي صاحب بل دم در دی او که دا یو دې زده کړی بل دم دې زده دی که دا یو دې زده دی بس خو چې څوک راځي استغفار وایه او ته څه وایي وایي قرآن شریف کې الله اوه وعدو ته اشاره کړې اوه خبرې الله وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا الله نه استغفار وایا معافي غواړه بخښنه غواړه الله وایي زه غفار بخون کې ګناه درته معاف کوم نو یوه شوه فقلت استغفروا ربکم الله دا یو پیغمبر حکایت کوي هغه ته وایي انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا په شیبو شیبو باران به در باندې لووری باران نه کېږي وایه په شیبو شیبو باران ویمددکم باموال فقیر مال به خدای زیاد کی و بنین زامن زوینه زامن به خدای در کی و یجعل لکم جنات باغونه به خدای در کی باغ هم نه و یجعل لکم انهارا دومره ځمکه در کی چې نهرونه به پکې چلیږي ما لکم لا ترجون لله وقارا وی دا خدای نه عزت ولې نه غواړئ څه مطلب چې د استغفار وایه عزت به هم دله درکمه بې عزت یې ورځې نه به دې مساتم نو چې اووه وعدې الله کړي دي نو زه ولې خلکو ته دا دمه نه ښیم استغفار به وایو ښه ټول ملګري نن نه پس دا به وظیفه کې انشاءالله العزیز کرکوټ مختصر وایه و استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه استغفر الله ربي اے زما ربا زه بخښنه غواړم د الله نه چې زما رب دی د هرې ګناه نه و اتوب الیه زه ورته راجع توبه مباسم
او غټ استغفار وې نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا وایه استغفر الله دا الله نه بخنه غواړم الذي الله لا اله الا هو چې شریک نه لري نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په خاصو کارونو کې نه لري الحي جمع دی زب امړ شم الله لپاره ناراضي القيوم ټول نظام لاس کې غشته دی دا ټول عالم اسمان نه پورته لاندې مینس کې دا ټول په دې لاس کې الله قائم کړی دی دا الله پاک د خپل قبضه قدرت کې دی واتوب الیه الله ته توبه مباسمه د دې یو بل سید الاستغفار بلم تاغه لک وګد او کوي چې دا خو زما بیا یاد نشو یادېږي ښا او کته لګه خواري وکړه د جمعه امام صاحب ته وایا امام ته یو ټکی وایا نن برته وي استغفر الله په تسبیح او سل کرته وایا بیا برته دویم ټکی وای دریم برته وای یو هفته کې 15 ورځې کې برته مکمل یاد شي که بیا چې ماته نه یادېږي صرف استغفر الله وایا استغفر الله دا هډور ته یادې کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وای خو بهر کې زمارونو یادېږي یادې کې نو استغفار وای زموږ د قادری مبارکه طریقې والا بزرگان وی 313 پیرې وای 314 کرتا او 313 ولی یادې هغه وی د عادت لک مبارک ته ولی په بدر کې چې کم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه 314 په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دي هغه 313 دي 314 او کم چې د طالوت لخر د جالوت د حمله د پاره ته او په دریا پورې وته نو 314 مرګري هغه سره ګوره دا عادت لږ مزیدار دی مبارک دی وی 313 وای نو بهتره خدا دا چې دا 314 وي او کدا سینی نو رسول الله مبارک وی سل کرته وي سلوای دا یو نه زیات وې ما نو دا یو نه زیات وای نو ان شاء الله نن نفس به خیر مونږ ټول استغفار بوایو ها استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بل دا بخامخه دا چې څومره ستاسو نظرونه کیږي نو دا بوای پرې الله خوشالي دوی یو خبره درته وکم مونږ وایو د مونږ یو خبره عام مسلمانان په خله کې دا چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کیږي بس ګناه وکړه په توبه معاف کیږي دا ټیک ده خبره خو یو سیز دی چې هغه په توبه نه معاف کیږي دوه قسمه ګناهونه دي چې هغه په توبه نه معاف کیږي هغه دوه کم دي یو د الله حق لکه یو سړی مونږ نه دی کړی د مونږونه نه دی کړی دا په توبه نه معاف دی بر دې قضا کوي روزه نه دی نیولې د رمضان فرض دی بر دې قضا کوي په دې په توبه نه خلاصيږي حج په فرض دی او حج نه دی کړی دی په زرو توبه نه خلاصيږي دی په خپل حج دی او په خپل نشي ته دا په دې بل سړی دی ولي قضاء الفوائد دین نه خلاصيږي دا خوري آسان شو یو سړی په ټولو من نماز کړی دی نه روزه نه ولې دا نه حج کړی دی خمالدار دی او اخر کوي الله زما توبه بس دا توتی شو جنت تلا نه 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 دې ته خدای قرض وي دا باور کوي دا لازمان ور کوي نو د منځونو متعلق د مارونو دا چل کوي چې تاسو انسان دې کتا نه سمونځونه قضای او تلی دنه نو هر من سره یو راګرځوي نو چې کال تیر شي نو دا کال منځونه به راګرځولي یا دو راګرځوي او قضا من صرف 2-3 وختونو کې نه کېږي بار غیر وخت کې کېږي یو د انور خطو وخت کې نه کېږي دغه محمد راخي یو د انور پریوتو وخت کې نه کېږي چې کوم محمد پریودي یو زوال چې د انور په سر ودرېږي دی وخت کې نه کېږي باقي هر ټیپ قضا منسوب شي نو هر منسره یو ته مخ کې کا یو ته رستو کا سلو رکعات ما ذکر کې نو مخ کې سلو رکعات یا اتر رکعات مخ کې کړي را بهتره ده سلو او چې راګرځي تا نه خو ير دي چې دا کم ما ذکر په الله لومبه ما ذکر قضا کو نو چې کم دی او بل ور پسې لومبه شو کنه لکه پلین کې خلک ولاړ دي هغه لومبه دي هغه دې ته خوا کا بل لومبه شو هغه دې خوا کا بل لومبه شو هغه دې خوا کا بل لومبه شو نو چې یو کې بل ور پسې لومبه کېږي لومبه ما ذکر لومبه مسبخین قضا کو نو یو دا کوي حج در باندې فرض دی نو بخبل لاړ شه نه بل څوک ځان په دی ولېګا حج بدل کنه شي کولې غوړي قادر نه او که یو سړی قادر دی بل نه کېږي او روزه دا خیر دی پوجي وړي کې نه شي کولې جمع کې قضا وکړه خبره نشته او یو پردي حق دام پتو بنا معاف کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی ودا الله رسوله کله د خدای په لار کې jihad وکم مخ په مخ او زه شهید شم ما با خدای جنت ته ودی ویاو دا سړی لاړ ودا سړی واپس کې ودا واپس کې ورتا وی تاسو
وی ما وی که زه د خدای په لار کې جهاد وکم او مخ په مخ جنګېږم او زه مړ شم نو ما به خدای وبخي. وی چې ته د خدای په لار کې جهاد وکې که نه او مخ په مخ جنګېږې تختې نه، تختېدل ګناه ده، او شهید شي الله به دې جنت درکړي. او یا نه یومن شهید شي بالفرض بیا د خدای جمدېږي بالفرض، او بیا د خدای لار کې جهاد شروع کې او د دشمن او د کافر په مقابله کې جنګېږي او بیا شهید شي د دې ظالم کافر د لاسه مخ په مخ، او بیا د خدای بالفرض جمدېږي او بیا جنګېږي مخ په مخ او بیا شهید شي. څو ځله شو؟ 3 کرته. نو وی اله به جنت ته ځې چې که د دې ګوتې د بند عمره پر دې حق در باندې نه شتلی تر څو د هغه دې نه ور. او الان قال جبريل، اوس وی جبريل راغی ما ته دا خبره وکړه. نو پر دې مال دا نه معاف کېږي. پته دا ډېره اسانه خبره ده. پر دې جیب وا مال وا لاړ شه حج لا او توتی به راځي، ګناه به معاف کېږي. لکه مونږ د قضا که توبه وباسه خیر دی خدای به ګناه در قضا کول الله به معاف کړي. چا ته په بد نظر کتلی دی توبه وباسه خدای به دې معاف کړي. چا ته په بد نظر لاس ور واچولی دی یاره توبه وباسه رب العالمین به دې معاف کړي. چا سره دې بغض کړی دی توبه وباسه، حسد دې کړی دی توبه وباسه رب العالمین به دې معاف کړي. لیکن که دا پردې حق در باندې په غاړی د هغې 2 صورت دي. یو دا چې ورشئ معافي دې وغواړئ ما معاف، یو صورت. دویم صورت یې څه دی؟ ورکوله. او که دا دواړه دې ونه کړل بیا به څه کېږي؟ بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وي ورکه الله ما سره څه دي به ټیک شو مونږ د چل راځي. نو الله به تا نه نیکۍ اخلي، د هغې حق په برابروالي په هغې الله پوهېږي څومره نیکۍ کېږي او هغه له ورکوي. او که چېرته ستا نیکۍ خلاصې شوې یا در سره نه وې نو بیا به د هغې نه ګناه رالي په تا برابر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو وی مفلس پیژنې غریب فقیر؟ وی تاسو خو فقیر غریب هغه ته چې مال ورسره ني. وی دا نه دی مفلس. مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ سره ډېرې زیاتې نیکۍ دي، منځونه صدقې روجې ذکرونه بلا شی، خو پردي حقونه دي. نو څه نیکۍ دی یو حق کې لاړې چې څه بل کې څه بل کې څه بل کې څه بل کې تش توقه پاتې چې دوزخ ته روان شي. دا به ګوره ډېر خیال ساتئ پردي حقوق. مونږ خلک بدن ورګډ یو ورګډ بس خو چې او یې د ضروریاتو دپاره هم ګناه د خواهشاتو دپاره. زما دوست سره موټر دی ما سره نشته دله به دله به د پردې ډاکه وامه چې موټر پیدا کړي. زما هغه ملګری خواهشاتو کې لګیا دی، اخې قیمتي جامې او مري او ابټاباد او لاور او چکرې او زه خو نه شم کولی زه به ډاکه وکړم. سړی به مړ کم پیسې به دې والم، ډاکه به وکړم پیسې به دې والمه. دا ټول جرم دی، دا ګورې په توبو نه معاف کېږي. د خدای رحم جدا دی. که خدای رحم کوي بیا هغې کې خو ساړو شته دی نه. لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسي چې سیشن یې پانسي کې دې اپیل وکړي هائی کورټ ته، هائی کورټ اپیل خارج کې پانسي شو. دې لاړ سپریم کورټ ته اپیل وکړو هغه اپیل خارج کړ پانسي شو. د هغې د قانون خدا دی چې دی به پانسي کېږي، خو د هغې د پاسه یو بل شی شته چې هغې ته رحم درخواست و. صدر پاکستان پریزیډنټ هغه ته رحم درخواست وکړي چې معاف کا. بادشاه خوښه ده کې معاف کوي هسې به سیم بخلی شي. نو یو خو د خدای رحم خو جدا مسله ده، که خدای رحم کوي خو جدا مسله ده. خو دا قانون زه خبره ده چا کومه د قانون کومه. لکه یو سړی یو کم 100 کسانې وجلي، چا ورته زه یې توبه وباسم معافي 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 هل لی من توبة، زما توبه به قبوله شي. یاره وی ته لاړ چا پلان کې دی کې مولوي صاحب دی هغه ته ووایه مونږ په څه پوهېږو. مولوي صاحب له لاړ دا د بني اسرائیلو کس هغه ته وایي نه یو کم 100 مې صاحب وجلی دي، ما به خدای وبخي معاف به مې کړي. یو کم 100 او لرې که خدای دې تباه و برباد، تا به څنګه وبخي؟ یو کم 100 دې بخلي دي وجلي دي او تا به خدای وبخي؟ وی نه مې بخي. وی نه به تور اوچته ګوټه سې ورکه ملا صاحب له زه وایي چې 100 خو پوره شي که لاړ بیا ګرځېده ما به خدای وبخي. چا ورته ویله که پلانټي کې لیکي او مولوي صاحب دی ډېر ښه سړی دی، هغه له چې څوک هم ورځي وایي توبه لوی کور دی، هغه له چې څوک هم ورځي توبه لوی کور دی. د خدای بنده ورشه دغه ملا صاحب له ورتلې هغه سر خو چاړه تېره ور چاته وایي دوزخ او دوزخ او دوزخ. هغه له لاړ شه وی خاوي او روان شو. چې روان شو کلي ته مرګ پې راغی. دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاري حدیث دی چې مرګ پې راغی او 2 فرشتې راغلې د ګناه فرشتې راغلې. سړی خو سلې وجلي ظالم بچې لږ نه دي ثابت یې مونږ وباسو د ګناه چې د ګناهګار نه چې کومې د غضب فرشتې سه وباسي الله دې مستعد خدای دې مستعد.
هلته د رحم فرشتې راغلې وی څه کوې وی موږ ته څه وباسو وی موږ به وباسو نه سل سړي وجلې دي موږ به ځکه څه وباسو هغې وی نه توبې له روان دی توبه استر الندم توبه چړنه ستومانه چې توبه ده اوس په جګړه چې دواړه فرشتې الله ورته وی صبر وکړې دا ځمکه کچ کې که دې ګناه والا ځمکې ته نږدې غضب والا رته څه وباسي او که دا توبې والا ځمکې ته چې کوم خوا روان دي نږدې نو بیا د رحم والا ته څه وباسي نو هغه دې ګناه ته نږدې رحم والا نه لري نو الله څه چل وکړه ګوره د خدای رحم ته د یوې ځمکې ته وي تباع دي لرې شه دی ګناه والا ته وایي نیکو والا ته وي نږدې شه تقه را نږدې شه ورته نو هغه یې ورته را نږدې کړه دا بل یې تللی وایي دا کچې وکړې چې کچې وکړه هغه توبې والا ځمکې ته یو لیش نږدې وخاته وایي دا ساتې تاسو نو دا خو د خدای رحم دی اوس دا قانون نه دی ګورې په دوکه نه شو دا څه شی دی دا د خدای رحم دی رحم خو چې بادشاه رحم درخواست قبول کړي چې ما دې معاف کو نو که سپریم کورټ 500 حکم هم کړي نو هغه له اختیار شته نو رب العالمین له اختیار شته بیا که معاف کوي نو هغه له چل ورځي الله کولی شي خو دا ما چې کومې خبرې درته وکړې دا کمې خبرې دي دا د قانون سره تعلق لري نو د قانون او قاعده دا ده چې پر دې حق پاک توبو نه بخښلې کېږي موږ به توبه وباسو عام ګناهونه ما درته وویې به معاف شي او پردي حقونه به ورکې به په دې ته نه خلاصېږي او یا به ته د زړه د اخلاص نه معافي غواړې چې هغه دې معاف کړي زمارونو خدای پاک دې موږ لا توبې توفیق راکړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یو خبره مې یېره شوه زموږ د دې کلي دا نیان وروڼه ماله راغلل یو هم سوال جواب راولېږه بل هم راولېږه اوس د وی چې ما ته راغونه شوي وی یاره مونږه دا ګیره کې دا بل شان ګیره نن سبا خلک پرېږدي څه ورته وایي دا څه مړه نخرې شروع کړي فرنچ ورته وایي که څه شی دی دا فرنچ ګیره د فرعون وګورئ دا هغه زمانې نه دا فرانسیسیان اوس هم هغسې پرېږدي فرعون ما ولیده د فرعون مخکنی دلته په دې زنه باندې داسې اوږده غوندې وه او دلته کې څه ټک ټوک نو دا فرنچ ګیرې دي څوک په یعنې زه حیران په دې ما دا کشر کول ته وایم بچي مې دي کشران مې دي زما په دې خبرو مه خفه کېږئ دا چې کوم څومره کشران کول دي خشتا لکان دي دیندار یې بچیان یې نو زما خبره ومنئ د پیغمبر سنتو پورې ټوکې مه کوئ مهرباني وکړئ مه کوئ پتلون پورې ټوکې وکړئ ټی پورې ټوکې وکړئ انګریزو ویښتو پورې خنداګانې وکړئ خو د خدای خاطر وکړئ د پیغمبر سنتو پورې ټوکې مه کوئ مه کوئ نخرې پیغمبر پورې رو به هم نیسي سبا کوئ بیا قبر کې به سنګ تپوس کېږي تا نه قیامت پر ورځ به مخ سنګ لګې خدای خاطر وکړئ بچو د پیغمبر په سنتو پورې نخرې مه کوئ ګورئ الله ډېر خفه کېږي په پیغمبر دنیا کې مهلت درکړه داسې به دې راونیسي چې په چل به یې نه پوهېږي نو زما دا خبرې چې اوري خفه کېږي دی نه ځکه نن سبا خو چې مونږ داسې خبره وکړو چې هغه د چا بس باندې سمه پېټ را نه شي بیا کنځل کوي په مولیانو بس په چا چې پېټ را نه شي بیا کنځل کوي نو مونږ خو د خیر خبرې چاته کوو ماله پکې څه زما خو د نیتوب دکان نشته زه خو ستاسو دپاره وایم زموږ خوړه تاسو سره خلاص شو زه خو پکې د سیاست خبره هم تاسو ته دې وخت کې نه کوم چې هغه دا دي زه خو د خدای د رضا خبره درته کوم نو مهرباني وکړئ دغه ګیرې دا مه کوئ یا ښکلې مزېداره سو چې ښایسته ښکلې ګیره پرېږدی په هغې انسان ښه ښکاري نو ته ایله بیله نخرې په داسې شکل کې چا ځان له دلته پټۍ جوړه کړي چا دا بل شان ځان له پټۍ جوړه کړي مړه شیطان در پورې خلک خاندئ د سګې په دې ښه نه ښکاري یو زنانه ته هم چې د خدای خاطر وکړي غټ غټ نوکونه یې پرېښي نن سبا د جینکو غټ غټ نوکونه پرېښي دي دا خو د بیزوګانو شکل یې دنه جوړ کړی دی د څه کوئ تاسو ځان نه بیزوګانې جوړې کړي دي او دا زما جینکې خویند نورې ملګرې داسې پرېږده مګر پر ملګرو دې تندر راوغورځوه د بیبي عایشې نقشه ځان کې جوړه کړه د بیبي فاطمې نقشه جوړه کړه مرګ ژوند لري د خدای نیکبخت دی لاندې به پکې اوبه نه ورځي بر اودس کېږي او نه بر مهرباني نو جینکو نن سبا اوږده د نوکان پرېښي وي او د سړو په شان ویښته سټایل یې جوړ کړي او هلکانو د ښځو په شان تا ولې داسې خلک کوي په دې رسول الله مرک لعنت ویلې دی په د هلکانو په جنت نو چې پیغمبر در باندې لعنت وي د خدای نیکبخته ښه د روز به کوم ځای ومونې نو مهرباني وکړئ اول خو داسې مه کوئ نو بیا دا نایان دوسترونه چې دي هغې وایي موږ نه جوړو وایي چې نه جوړو هلکان موږ سره جګړې کوي او وی بولیانو پسې کنځل هم کوي نو د ملا غریب پکې څه دي ملا خو شریعت یو خاص نه ته نه دا کار مه کوه خو د شریعت خبره به کوي نو دا مهرباني وکړئ چې دا جګړې مه کوئ نو دا زما اواز خو الحمدلله دنیا کې اورېدلی کېږي دا خو دې وخت کې چې څنګه چالو دی اوس دا به دې وخت کې په بار ملکونو کې عربو کې هم ډېر خلک ناست دي هغې هم اوري
او بار ملکونو کې نو زما ټول رونه یې زما په دې خبرو باندې خپه کېږي زله شریعت او د اصلاح خبرې تاسو ته کوم نو دغه قسم مکوي دغه نمونه ویخته تاسو مکوي او دویمه خبره دا ده چې کنایان دې نه جوړي نو دا خپل دکان ته وتر سره پاره جګړه کې نه نایان غریبانانی اجزانی نو دا خلک نه پری دي وسره جګړه کوي جګړه وسره مکوي او دا مولیانو په کنځل ولي کوي ډیر خلک مولیانو په کنځل کوي خاطر ود به نمونه ګوره مکوي داسې الله به مونږ سی بیا بل چل دل نه دردي دعا کې الله مونږ له توبې توفیق راکړي الله د ګناهونو حفاظت نصیب کړي څومره مردگان وفات شوي دي الله ټول وبخي الله ټول وبخي او وارثانو له صبر ورکړي الله بیمارانو له شفا ورکړي الله ټول مریضانو له روغ صحتونه ورکړي خدای دې مجلس کې بیماران دي یا په کورونو کې بیماران دي چا ماته ډېر خلک رابطې کوي د دعاګانو دپاره الله ته ول ټول له شفا ورکړي الله روغ صحتونه ولا ورکړي چې څومره بیماران دي الله ته شفا ورکړي الله ته زموږ د دعانو جهانو خیر نصیب کړي و یو قدم موږ له اجر راکړي برکتونه راکړي خوشحالۍ راکړي تم د غمونو نه وساتې د توبې توفیق راکړي خدای د دنیا او د آخرت د آفتونو نه مو ساتې د ټینشنونو نه مو ساتې د پریشانونو نه مو ساتې د حاسدینو د حسد نه مو ساتې د شریانو د شر نه مو ساتې الله د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتې د بد نظرو د بد نظرونو نه مو ساتې د ګاونډ د شر نه مو ساتې د مخلوق د شر نه مو ساتې او الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر وکړي دا زموږ بیان چې کم ځای مورید لیکيږي الله ټولو له خیرونه برکتونه عافیتونه خوشحالۍ ورکړي خدایا زموږ ډېر کمزور یو تا ته محتاج یو خدایا موږ په ګناه کې ډوب پراته یو الله خدا مو ایمان دې چې ګناه بخون کې ته الله زموږ ګناه معاف کړي الله زموږ دعاګانې قبول کړي